د افغانستان د جودو ملي لوبغاړی محمد صمیم فیضات چې د 2024 میلادي کال د پاریس اولمپیکي سیالیو ته ټاکل شوی دی په کابل کې خپل تمرین ته دوام ورکوي. ښاغلی فیضات له 6 میاشتو راهیسې په کابل کې دی او په اولمپیکي سیالیو کې د خپلو سیالانو پر وړاندې د ښو لوبو د ترسره کولو لپاره له خپل ترینر استاد سره په تمرین بوخت دی. قرار است در مسابقات المپیک 2024 پاریس ورود میدان شوم. ان شاء الله که ما خود بسیار زیاد تمرین کردیم، به مدت 6 ماه میشه که در خود داخل کابل ما قرنطین هستیم. روز 2 تایم تمرین میکنم، صبح دیگر تمرین دارم. ښاغلي فیضات له هیوادوالو غوښتي چې په سیالیو کې د بریالیتوب لپاره په خپلو دعاګانو سره د ده ملاتړ وکړي ترڅو ډک لاسونه خپل هیواد ته راستون شي. پیام به هموطنان ما این است که از دعای خود مرا فراموش نکنند، مرا دعا کنند که بتانم یک دستاورد خوب از مسابقات المپیک 2024 پاریس داشته باشم، مرا تشویق کنند، حمایت کنند. د ښاغلي فیضات ترینر استاد اجمل فیضات د نوموړي په اړه وایي چې په اولمپیکي سیالیو کې د ګډون لپاره یې ډېره هڅه کړې ده او تمه لري چې په دغو سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري. زحمت زیاد کشیده، بچه پرتلاش هست، تمرینات خوب را کرده که انشالله توقع داریم که به وطن ما به ملت ما خوشی را بیاره، انشالله که بتانه مدال بگیره. صمیم فیضات د هیواد په کچه د جودو ولایتي سیالیو کې له لومړي مقام ګټلو وروسته د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري د نړیوالو اولمپیکي سیالیو لپاره ټاکلی دی چې په نږدې راتلونکي کې به په یادو سیالیو کې د ګډون په موخه فرانسې هیواد ته سفر وکړي. ټاکل شوی چې د 2024 میلادي کال اولمپیکي سیالۍ به د روان کال د جولای له 26 نیټې څخه د اګست تر 11 نیټې پورې د فرانسې هیواد په کوربتوب په پاریس ښار کې پیل شي.